دا د بیکارۍ بیمه یا ان امپلایمنټ انشورنس په تاسو کې ځینې کسانو ته ډېر سرخوږی نه دی جوړ شوی. ځینې کسان وایي چې دا حقیقت لري او کنه ځینې وایي مونږ د دوبۍ ویزه ده دا بیمه به اخلو او کنه ځینې وایي مونږ د ابوظبۍ ویزه ده ځینې یو څه وایي ځینې بل څه وایي. حال دا چې د دې په اړه تقریبا 6 میاشتې مخکې ما 3 ویډیوګانې خپرې کړې وې چې الف نه یې پورې ټول معلومات په هغې کې ما خپاره کړي وو. خو زه نه پوهېږم کومې ویډیوګانې چې ستاسو په فایده وي هغې ته تر ډېره بریده پورې اهمیت نه ورکوئ بس صرف په تېرېږئ یا همداسې پرېږدئ. په هر صورت زه به تاسو ته په دې ویډیو کې لنډ معلومات درکړم چې دا حقیقت لري او کنه یا کم تاریخ څخه وروسته یې غرمې شروع کېږي کم کسان به دغه بیمه اخلي دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې درکړم. که په اړه مکمل معلومات غواړئ دې کې صرف زه خپله څه وړاندې کوم خو که مکمل معلومات یې غواړئ احمد ټایمز یوټیوب چینل فیسبوک پاڼه او ټیک ټاک ټولو کې پیدا کولی شئ. اول تاسو کې هغه کسان چې وایي چې دا بیمه حقیقت لري او کنه بالکل حقیقت لري. که چیرې په تاسو کې کم چا 2 کلنه ویزه ده او فعال لیبر کارډ یا هغه زیړه پته که چې د هغه ولرئ نو دا به د جون میاشتې یا د شپږمې میاشتې 10 تاریخ څخه مخکې اخلئ. که مو وانه اخیسته نو د دې تاریخ څخه وروسته به تاسو پسې غرمه شروع کېږي. اوله میاشت 400 ده هغې نه وروسته بیا 200 ده. بل یو کلنې ویزې والا دې لپاره ثبت نام نشي کولی هغه ترې مستثنا دي. ما څومره معلومات وکړل نن هم د دې کمپنۍ سره ما خبرې وشوې نو هغې راته وویل چې دا ترې مستثنا دي ولې چې دوی لیبر کارډ نه لري. د هغې تر څنګ خصوصي ویزو والا پارټنران کم څوک چې پارټنر دي په کاروبار کې ورسره هغه تقاعد شوي کسان چې تقاعد شوي دي او وروسته یې وظیفه اخیستې ده. بل کم څوک چې لنډمهاله قرارداد کمې کمپنۍ سره ولري د ټول کسان ترې مستثنا دي. دوی کسانو ته ضرورت نشته چې یا د بیمه واخلي. نور په تاسو کې چې هر څوک وي که د دوبۍ ویزه مو وي که د رسول خیمې مو وي که د هر امارت ویزه مو وي او لیبر کارډ ولرئ نو دا بیمه به د شپږمې میاشتې 10 تاریخ څخه مخکې اخلئ. د یو کال فیس تقریبا 3 درهم شاوخوا دی. که څوک په خپله غواړي چې دا بیمه واخلي دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده لاړ شئ هلته تاسو د بیمه اخیستی شئ. اول کلم چې دا بیمه وړاندې شو په هغې وخت کې د فریزون کم کارکوونکي چې وو هغه نه و شامل خو اوس د فریزون کم کارکوونکي چې دي دا به هم دا بیمه اخلي. سیمې ګورنمنټ کمې کمپنیانې چې دي دوی به هم اخلي او نوره دولتي او شخصي کم څوک چې ټول به د بیمه اخلي. خو یو کلنې ویزې والا خصوصي ویزې والا پارټنران او هغه کسان چې مخکې ما یادونه وکړه دوی ته ضرورت نشته چې دغه بیمه واخلي. نوره یې که په اړه مکمل معلومات غواړئ زما چینل ته لاړ شئ هلته پیدا کړئ او که دې په اړه کوم نوي څه هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.